بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې څوک په اعتکاف کې ناست وي نو یو ورځ د ده څه په غلطي کې روژه ماته سوله، نو آیا د ده اعتکاف ختم سو او که اعتکاف به پاته وي؟ محترمینو، د اعتکاف دپاره روژه شرط ده. که د چا روژه د یو وجې څه ماته سوله نو اعتکاف یې فاسده سو د دغه ورځې ده. نو د دغه ورځې د اعتکاف او د روژې د دواړو قضا پر ده باندې لازمه ده. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 442 دغه رنګه فتاوای هندیه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 214 بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 114 فتاوای محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 220 هغه لیکلي دي چې د روژې په آخري عشره کې اعتکاف کول دا سنت مؤکده علی الکفایه دی او بغیر روژې اعتکاف وکړي نو دا مسنونه نه دی. ها که چیرې د یوې ورځې روژه د ده څه پاته وله نو د دغه یوې ورځې د اعتکاف قضا پر ده باندې لازمه ده. دغه رنګه احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 501 فتاوای حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 169 فتاوای دارالعلوم ذکریه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 322. نو محترمینو، که چیرې د یو وجې څه د چا روژه ماته سي چې څوک په اعتکاف کې ناست وي نو د دغه ورځې قضا به هم راوګرځوي د روژې او د دغه ورځې چې کوم اعتکاف دی دا به هم راوګرځوي. یعنې د اختر سبات کې به بیا یوه ورځ اعتکاف وکړي او روژه به هم سره ونسي. داسې عمل یې نه و کړی چې د هغه څه کفاره هم راسي، او که چیرې د داسې عمل کړی چې قصدن یې ماته کړي نو بیا خو به شپېته روژې نیسي. البته اعتکاف به د هغه یوې ورځې ده راګرځوي. وسلام.